پاکستان یو ځل بیا د بې اسناده افغانانو په نوم اسناد لرونکي افغانان هم نیولي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د اسلام آباد پولیسو تیره ورځ په دغه ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیولي دي. د اسلام آباد پولیسو تیره ورځ په دغه ښار کې هغه افغانان نیولي چې په دغه ښار کې یې د اوسېدو د اجازه لیک یا NOC اخیستو لپاره یوې رسمي ادارې ته ورغلي وو. په پاکستان کې لا وروستیو پرلهپسې لاریونونو او ناامنیو وروسته د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې د ډسمبر میاشتې تر پایه باید هغه افغانان چې په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه نه لري له دغه ښار څخه د ووځي. په وروستیو څو ورځو کې په اسلام آباد کې میشت افغانان د دغه اجازه لیک د ترلاسه کولو لپاره دغه ادارې ته ورځي. د سرچینو په وینا په دغو نیول شویو افغانانو کې داسې کسان هم شامل دي چې پاسپورټونه او ویزې لرلې. د دغه نیول شویو کارډوالو له ډلې یو تن راخوشي شوی ځوان د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته وویل چې د NOC ترلاسه کولو لپاره د دفتر مخې ته ګڼ شمېر افغانان ولاړ وو چې پولیس راغلل او دوی ونیول. د نوموړي په خبره هغه یې د ګڼو کسانو سره د پېښور حاجي کیمپ ته لیږلی و، خو د اسنادو ترکاتو او د کورنۍ د هڅو له امله یې بیرته خوشی کړ. نوموړي زیاته کړه چې په دغه ډلې کې داسې کسان هم ورسره وو چې د اوسېدو قانوني اسناد، ویزه او پاسپورټ یې لرل چې ځینې افغانستان ته ستانه کړی شول او د پاتې کسانو له برخلیکه خبر نه دی. د نوموړي په خبره یوه اونۍ وروسته مې امریکا ته پرواز دی که ډیپورټ شوی وم، ټول کارونه او زخماتونه مې په اوبو لاهو کېدل. ما ته ورته داسې نور کسان هم وو چې پروازونه یې نږدې وو خو برخلیک یې لا روښانه نه دی. نوموړی وایي چې پولیسو شاوخوا 80 تنه افغانان تېره ورځ نیولي وو. همدغه تیره ورځ د افغانستان اسلامي امارت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایاند عبدالمطلب حقانی ویلي و چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. نوموړي ویلي و چې دغه کډوال هم په خپله خوښه او هم په زور راستنه کړی شوي دي. د نوموړي په وینا دغه کسان له ایران، پاکستان او ترکیې څخه ستنه کړی شوي دي.